السلام علیکم ډیر سټوډنټس تاسو سره د نوم چې روغ او جوړ به یاستئ راته راځو نن د لسم کلاس په بایولوژي کې په نیوکلیک اسیډز باندې بحث کوو مطلب په هستوي تیزابونو باندې تاسو اول د دې د نامې ته وګورئ مطلب نوم دا نیوکلیک اسیډز نیوکلیک یا نیوکلیس هغه موږ هستې ته ویلي وو هسته په حجره کې د حجرې یو برخه او په حجره باندې موږ ډیټیل څه بحث کړی ان شاء الله یو لسم کلاس بایولوژي کې به بیا د خیره بحث وکړو نو دا نیوکلیک اسیډز یا د هستوي تیزابونه په کوم ځای کې دا په هسته کې په حجره کې دا ټول دا مواد چې کوم دي دا په ټول ژوندي موجوداتو کې شته او دا څه جنټیک انفارمیشن چې کوم دي جنټیکي معلومات او د خصوصیات تاسو دا خبره ډیره اوریدلې چې پلانې چې کوم نه دا خواص پکې د نکړي یا دا خاصیت د پلان نو دا څنګه هغه خاصیت د پلان نه د زوی تر راغلی یا د مسی تر راغلی وجه څه کې دي شي هغه وجه د دې نیوکلیک اسیډ د دې هستوي تیزابونو نه دوی د جنټیکي خصوصیات دا انتقالوي او دوی ساتي ګوري دا چې کوم دي دا خپل په دوه قسمه دي په دوه ډولونو باندې شي صحیح ده یو ته موږ ډي ان اي وایو ډي ان اي صحیح ده دا چې کوم دی د ډیوکسي رایبو نیوکلیک اسید دغه دی مخفف دی یا ابریویشن دی ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید ډیوکسي رایبو نیوکلیک اسید دا دی مخفف دی او دوهم نمبر چې کوم دی موږ سره د هغه ار ان اي صحیح ده ار ان اي چې کوم دی ار ان اي د رایبو نیوکلیک اسید ډیوکسي رایبوز نیوکلیک اسید صحیح ده او دا قصیده د رایبو نیوکلیک اسید دا دغه مخفف شو صحیح ده د مخفف شو د وګد فارم شو د دې نه اصل اوس راځو د دوی په کمپوزیشن باندې بحث کوو چې دا ډي ان اي او یا د ار ان اي هستوي تیزابونه دا څنګه جوړ شوي دي کوم سټرکچر لري او څه وظایف زموږ ستاسو لپاره په ژوند کې ترسره کوي اول خو راځو دوی د دې کوچنیو برخو نه جوړ شوي یو کوچنی شانتې برخې دي هغې ته موږ نیوکلیوټاید وایو صحیح ده د ډي ان اي او ار ان اي دا په خپله د نیوکلیوټایډونو نه جوړ شوي نیوکلیوټاید صحیح ده دا تاسو په یاد ولرئ نیوکلیوټاید چې کوم دی داسې کوچنی شانتې برخې دا چې را یوځای شي د دې نه ډي ان اي جوړېږي او بیا د ار ان اي جوړېږي په دې نیوکلیوټاید کې بیا په خپله درې دانې نورې برخې شاملې دي یو ته وایي نایټروجنس بیس صحیح ده نایټروجنس بیس مطلب نایټروجني قلویان چې کوم دي موږ سره بیس مطلب قلوي ګورئ دا نایټروجني قلوي چې کوم دا موږ سره اډینین دا اډینین صحیح ده اډینین داسې ای شارټ کټ راځي ګوانین دا اډینین ګوانین دا تاسې شارټ کټ شو سایټوسین دا سایټوسین د دې سی راځي اډنین ګوانین سایټوسین تیامین او یوراسین دبل تیامین د اکتیمان خود دی او بل چې کوم دی موږ سره یوراسین صحیح ده دا په یو باندې خو دی دا د دې کنټراکټډ فارم باندې موږ چې کله خيو کنه دا ورسره یوز کوو تاسو سره دا په یاد لرئ د خیر زموږ ډیر پکاري په دې کې اوس د ډي ان اي چې کوم دا ډي ان اي دا به کوم نایټروجني بیس لري نایټروجني قلوي او ار ان اي به کوم لري تاسو په خیال ګورئ په ډي ان اي کې چې کوم دی په ډي ان اي کې اوس تاسو دې خواته وګورئ ډي ان اي ډیوکسي رایبونیوکلیک اسید په دې کې چې کوم دی موږ سره نایټروجني قلویان اډینین ګوانین سایټوسین او تیامین صحیح خو بیا په دې ار ان اي کې چې کوم دی په ار ان اي کې موږ سره بیا دا جدا شي صحیح ده ار ان اي کې څنګه دي جدا دي اډینین هم شته دی ګوانین هم شته دی سایټوسین هم شته دی تیامین پکې نشته هغې په ځای د یوراسین نو دا چې کوم شو د دې نیوکلیوټاید یوه برخه شوله نایټروجني قلویان هغه پنځه دانې دي دا په ډي ان اي کې دا دي په ار ان اي کې دا نو ها بل چې کوم دی په دې کې یو شکره ده رایبونیوکلیک اسید او دا رایبونیوکلیک اسید رایبوز نیوکلیک اسید دا شی ده اوس دې شکرې د تاسو ګورئ کنه رایبوز پنځه قیمته شکره ده پینټوز ورته وایي بل په دې کې چې کوم دی دغه استعمال شوی ده هغې ته موږ دویمه برخه د نیوکلیوټاید وایو پینټوز شوګر دویمه برخه څه شی دی پینټوز شوګر پینټوز مطلب پنځه قیمته یا پنځه کاربونه کنه شکره پنځه قیمته شکره کاربوهایډریټونو باندې موږ بحث کړی دی ګورئ اوس په دې کې چې کوم دی دا ډي ان اي ډیوکسي رایبوز ده صحیح ده پنځه کاربونه شکره چې کوم دي په دې کې اول د ډي ان اي تاسو وګورئ ډي ان اي څه شی دی ډیوکسي رایبوز ده په دې کې دا شکره ده ښه ډیوکسي رایبوز دا شکره پکې ده خو په ار ان اي کې چې کوم دی ار ان اي کې بیا به موږ د خیره په بیوشیمي کې یا بایو کیمستري ورته وایي
یا کیمیا کې د خیره په دې باندې بیا بحث وکړو چې دا رایبوز او ډیوکسي رایبوز دا څه شی دی. ښه نو په ار ان اے کې موږ سره کومه شکره ده پینټوز هغه موږ سره رایبوز شکره رایبوز په نامه یو پنځه قیمته شکره ده دا په ډي ان اے کې ډیوکسي رایبوز او په ار ان اے کې رایبوز. اوس راځو په دې کې بل یو ګروپ دی هغه ګروپ او دغه دوه دانې برخې راځي نیوکلیوټاید او بیا ډي ان اے راځي هغه ګروپ ته موږ وایو فاسفیټ ګروپ. څه شی؟ فاسفیټ ګروپ. صحیح ده؟ فاسفیټ یو ګروپ دی. صحیح ده؟ فاسفیټ او هغې ته موږ بایوکیمیکل د کیمیاوي فارمولې موږ داسې کړي PO4. اوس د فاسفیټ ګروپ ته پنټوز شکره ده او دغه چې نایټروجنس بیس دی دا رایوزیشن نیوکلیوټاید جوړ کړي او نیوکلیوټایډونه ډېر رایوزیشن ډي ان اے او ار ان اے جوړ کړي. بیا چې ډي ان اے او ار ان اے هستوي تیزابونه دي دوی په حجره کې او نور ما تاسو ویلي چې دوی ارثي خصوصیات چې کوم دي هغه کنټرولوي هغه ځان سره ساتي او راتلونکو نسلونو ته څنګه کوي لکه ټرانسفر کوي. اوس په دې ډي ان اے کې چې کوم دی موږ راځو اوس په دې باندې بحث کوو ډي ان اے باندې او ار ان اے باندې دا خو د دوی عمومي سټرکچر شو چې دې نه جوړ شوی. اوس راځو موږ وایو چې دا ډي ان اے په خپله څه شی کوم وظایف هم ستاسو لپاره ترسره کړي. ګورئ دا ډي ان اے چې کوم دی په خپله ډي ان اے دا به تاسو لیکلي زه به دا به کلین کړو دا موډ. ښه نو په دې کې چې کوم دی دا ډي ان اے تاسو اول دا کنټراکټیو فارم وګورئ ډیوکسي رایبو نیوکلیک اسید. صحیح ده؟ ډیوکسي رایبوز نیوکلیک اسید. اوس په دې کې چې کوم دی دا ډي ان اے دا ډبل هیلکس شکل لري. په دې پوهیږم دا ډبل هیلکس څه مطلب ډبل هیلکس DOUBLE. صحیح ده؟ همداسې راځي او هیلکس. صحیح ده؟ ګورئ که تاسو خیال کړي دا زینه چې کوم دی زینه دوه دانې پاڼې لري. صحیح ده؟ اوږده دانې او دا منځ کې چې کوم وړی او دا داسې مارپیچي او داسې څه ورته وایي تاو شوی شان لکه دا زینه چې ربړي شان دي او داسې تاوې کي هغه شکل لري. دې شکل ته ډبل هیلکس شکل وایي او دا چې کوم دا ګورئ لکه داسې ښه دا فرض کړئ زینه ده. صحیح ده؟ خو ربړي او دغسې تاو شوی شان دي. صحیح ده؟ دغه د ډي ان اے شکل دی. دا چې کوم دا ډبل هیلکس شکل دا ورته کریک او واټسن په نوم دوه دانې عالمانو هغه ورته دغه کړ. صحیح کریک اینډ واټسن دغه علماو ساینسدانانو دوی ولې دا شکل پیشنهاد. اوس په دې کې چې کوم دی دا دوه دانې تارونه چې کوم دي دا دوه دانې تارونه یو دا تار شو یو دا تار شو دا د هایدروجن بانډ په واسطه باندې سره کنیکټ شوي د زینې دا دواړه خواوې چې کوم دي دا د هایدروجن بانډ په واسطه دا پارټ کې چې کوم دي دا هایدروجن بانډونه دي هایدروجني اړیکې دغسې د دوی ځانګړتیاوې چې کوم ځانګړتیاوې اول خو ما تاسو مخکې ویل دوی وراثت چې کوم معلومات هغه انتقالي ریپلیکیشن ولا وایي ډي ان اے ریپلیکیشن په سیل سایکل کې یا په سیل ډیویژن کې په دې باندې به بیا د خیره بحث وکړو یا په جینیټیک کې ووایو. نو بله دغه چې کوم ده هغوی ریپلیکیشن کوي. صحیح ده؟ د ډي ان اے څه شی کوي ریپلیکیشن مطلب دوه چنده کېدل د ډي ان اے دوه چنده شي او بیا چې کوم یوه حجره په دوو تقسیمیږي یو ډي ان اے چې کوم دی یو ته ورشي او بل ډي ان اے بل ته ورشي دا ریپلیکیټ کېږي. ریپلیکیټ مطلب دوه چنده کېدل. نو دا څنګه کېدای شي ریپلیکیټ کېدای شي دوی چې کوم دی داسې ثابت او پایدار شکل هم لري. بل د دې نه چې کوم دی دا پخپله په هستو کې صحیح ده نیوکلیک اسید هسته کې پیدا کېږي په مایټوکانډریا کې او دغسې په کلوروپلاست کې دي. دا چې کوم دا ډي ان اے وه. اوس راځو موږ دا ار ان اے وایو. ار ان اے چې کوم دا هغه بیا سنګل سټرینډ ده دا خو ډبل سټرینډ دی دوه تارونه دي نو او ار ان اے د دې برخې نه دا ار ان اے تاسو وګورئ دا شوله ار ان اے. صحیح ده؟ ار ان اے رایبو نیوکلیک اسید. اوس دا چې کوم دا ار ان اے دا بیا سنګل سټرینډ ده ښه سنګل سټرینډ مطلب یو تار دی. صحیح ده؟ سټرینډ دا خو دوه تارونه دي دا داسې یو تار شان د ار ان اے څنګه یو تار شان دي. راځو د دې دواړو ترمنځ دا توپیرونه کوو. په دې توپیرونو کې به تاسو ته خپله معلومه شي چې دا ډي ان اے خواص او د دې ار ان اے خواص دا هر څه به تاسو ته کلیر شي. خواصو پته به هم درته ولګي او د دوی ترمنځ به بیا تاسو فرق هم وکولی شئ. ښه اول خو راځو که نه اول چې دا ډي ان اے چې کوم دا تاسو په خپله دې تخته باندې ما لیکلي دي چې دا ډي ان اے ډبل هیلکس ده. څنګه ده؟ ډبل هیلکس ده دوه تارونه نه جوړه شوې ده ډبل سټرینډ ده او دا ار ان اے چې کومه ده دا سنګل سټرینډ ده دا یو فرق شو. صحیح ده؟ بل په دې کې چې کوم دی موږ او تاسو سره دا څه وله وایي شکره مخکې موږ وویلې شکره پنټوز شوګر په دواړو کې په یو کې رایبوز ده او په بل کې ډیوکسي رایبوز ده. په دې کې څه شی دی ډي اوکسي رایبوز ده ډي اوکسي رایبوز ده دا شکره ده خو په دې کې بیا ساده رایبوز شکره ده. صحیح ده؟ رایبوز دا دواړه پنځه قیمته شکرې دي پنټوز شوګر وله وایي خو په دې کې بیا رایبوز او په هغې کې ډي اوکسي رایبوز ده. بل په دې کې چې کوم دی موږ او تاسو سره نایټروجینس بیسس موږ ویلي نایټروجني قلویانې
ګورئ نایتروجني قلویانې موږ ویلي وو چې په ډي ان اې کې اډنین، ګوانین، سایټوسین او دغسې تیامین صحیح ده. او بیا په ار ان اې کې چې کوم همدغه مو ویل چې اډنین، ګوانین، سایټوسین او بیا تیامین د دې یو اسید. دا درې فرق شو. بل د دې د محل چې کوم دی یا د لوکیشن دا فرق کوي. ورې موږ ویلي چې ډي ان اې بچت دی ډي ان اې به موږ ویلي په نیوکلیس کوم ورته وایو موږ نیوکلیس یا هسته په دې کې به په مایټوکاندریا کې به صحیح ده مایټوکاندریا او دا قسم موږ کلوروپلاست ویلو صحیح ده د نباتاتو کې چې کوم دی کلوروپلاست پاغي کلوروفیل او فوټوسنتیزس باندې موږ بحث کړو. او د ار ان اې چې کومي هغه په رایبوزوم چې کوم دی یو اورګانیل دی په دې باندې موږ بحث کړو په وم کلاس ان شاء الله په یو لسم کلاس بایولوژي ده هغه کې په دې حجره په دې باندې ډېر ډیټیل سره بحث دی ان شاء الله د دې لسم کلاس نه بعد هغه ریکارډ کیږي او ډېر خوندوره بایولوژي ده. نو په دې رایبوزوم په دې سره باندې بیا ښه ډیټیل سره بحث وکړو. نو دا د دوی فرقونه بل چې کوم دی راځو د دې ار ان اې د دې دندې وایو. ډي ان اې دندې خو موږ ویلې کنه وراثت او دغسې رنګ او قد او جوړښت او غږ دا کوم خصوصیات چې کوم دي په انسانانو کې دا ټول د ډي ان اې په واسطه باندې څنګه کېدای شي کنټرولېدای شي دا خصوصیات ساتي دا نورو نسلونو ته انتقالوي. دغسې بله خبره موږ کړې وه چې د پروټین جوړولو یو ګایډ دی یو لارښود دی پروټین پکار دی ډي ان اې اډه روکي ار ان اې د پروټین جوړوي په رایبوزوم په دې ځای کې صحیح ده پروټین سنتیسس د دې لپاره یو ګایډ دی یو لارښود هم دی دغسې د حجرې د تقسیم لپاره چې کوم دی هغوی سره معلومات دي هغه څنګه کوي مزد راچوي چې څنګه باید تقسیم شي انزایمونه پروټینونه اورګانیلونه دا څنګه تقسیم شي لکه حجره چې کومي یوه هغه دوه کېږي نو په دې اساس باندې پروټیني انزایمي او دغسې اورګانیلونه چېرته دوه چنده شوي نو هغه بیا نیم یو طرف ته ورکوي نیم بل طرف ته ورکوي دا ټول پروسس چې کوم دی د ډي ان اې په واسطه باندې څنګه کېږي ارنج کېږي او منظم کېږي. ها اوس دا ار ان اې چې کوم دا یو څو ډولونه لري میسنجر ار ان اې دا ټرانسفر ار ان اې دا او دغسې رایبوزومل ار ان اې دا ورې تاسو ګورئ یو چې کوم دی موږ وایو دې ته ایم ار ان اې صحیح ده ایم ار ان اې ایم مطلب میسنجر ار ان اې ورې دا میسنجر تاسو ګورئ میسنجر موږ څه ته وایو چې مطلب پیغام وړونکی صحیح ده تاسو چې کله په میسنجر کې میسج وکړئ کنه پیغام واستوئ هغه وړي میسنجر یې تاته وړي هغې ته ولې میسنجر وایي ځکه چې دا ستا پیغام رسوي نو دا میسنجر ار ان اې څه ده دا پیغام دی د پروټین جوړولو لپاره چې کوم پیغام د میسج دی هغه به وړي دقسې بل چې کوم دی هغه ټرانسفر ار ان اې دی صحیح ده ټي ار ان اې ورته وایي ښه ټي ار ان اې ورې تاسو د نوم نو تاسو ته پته لګي ټرانسفر مطلب انتقالول دوی به امینو اسیډونه انتقالوي او بل چې کوم دی رایبوزومل ار ان اې ده ار ان اې رایبوزومل ار ان اې دا د دې ار ان اې ډولونه دي دا څه شی دی په رایبوزوم په جوړښت کې چې کوم دی دا اورګانیل په دې کې غټ رول لري صحیح ده نو دا د ډي ان اې او د ار ان اې دندې او د دوی وظایف او فرقونه ار ان اې وظایف موږ ویلي که نه چې دوی د ډي ان اې نه معلومات اخلي او دغسې پروټین سنتیسس یا د پروټین جوړېدل چې کوم دي دا په دې صورت نیسي دغسې د امینو اسیډونو انتقال دی بله څه وظایف لري ها دا زموږ ستاسو نیوکلیک اسیډز یعنې هستوي تیزابونه اوس ستاسو د کتاب په اخر کې یو عنوان ورکړی چې د عضوي مرکباتو رول زموږ ستاسو لکه د عضوي مرکبات موږ ویلي کاربوهایډریټو لیپیډو پروټینو منرالو که نه منرال خو چې کوم عضوي نه وایټامن شو دغسې نیوکلیک اسیډ شو اورګانیک اسیډ شو دا شیونه چې کوم دي دا زموږ ستاسو په ژوند کې کم رول لري په اول نمبر کاربوهایډریټ باندې موږ خبره کړې وه چې 4 کیلو کالوري انرژي ورکوي دغسې ډایرکټلي مایند چې کوم دی دماغ د دې ګلوکوز نه استفاده کوي موږ تاسو لپاره څه شی راکوي انرژي راکوي دغه بس دی که نه که چېرته ته زیاته وخورې زیات کاربوهایډریټ د خوړلې زیات خوراک دې کړی هغه کاربوهایډریټ ګلوکوزونه را بدل شي یو ګلایکوجن ته بدل شي ګلایکوجن چې کوم دی د یو سټاک شانتې دی یو سټور شانتې شکل ده سټور ته چې کله موږ مال لو خو ښه تاو راتاوي کړو که نه چې باد یې ونه وهي یا مثال لوند نه شي که نه نو دا ګلوکوزونه چې دا ټول راجمع شي او یو شکل ته کنورټ شي هغې ته ګلایکوجن وایي بیا دا ګلایکوجن راشي په لیور ته ځیګر ته راشي دغسې مسلز ته راځي عضلاتو ته هلته څنګه شي جمع شي نو دا ګلایکوجن په خپله د انرژۍ یو سورس چې کله ته روژه نیسي په سفر باندې لاړ شي کاندې ډېر ټیم خوراک میلاو نه شي دا ګلایکوجنونه بیا راوځي بېرته ګلوکوز ته کنورټ کېږي او د دې نه موږ تاسو ته انرژي راکول کېږي دا د کاربوهایډریټ دغسې د فیټ یا موږ لیپیډ ورته ویلي وو که نه تیل یا شحم دا چې کوم دي یو شان نه دي صحیح ده تیل چې کوم دي تیل هغه د روم ټمپریچر یا د اطاق په حرارت کې هغه مایع شکل باندې اوبه شان دي خو دا فیټ چې کوم دی هغه بیا د اطاق په حرارت کې هغه لکه جامد شانتې شکل لري لکه وازګه او دا شیان چې کوم دي
نو ګورئ لیپټ چې کوم دی هغې نه موږ 1 ګرام سوځېدو نه 9 کیلو کالوري انرژي لاسته راتله موږ ته. دقسې د انرژۍ سیکنډ سورس اول چې کوم دی زموږ ستاسو بدن کاربوهایډریټ استعمالوي انرژي لپاره، بیا چې کوم دی لیپټ استعمالوي. دقسې اکثریت انزایمونه، پروټینونه، د سټیرویډونه، هورمونونه دا چې کوم دي د دې لیپټونو نه جوړ شوي. ګروث هورمون موږ ویلی و که نه. بل چې کوم دی موږ او تاسو سره پروټین دی. پروټین باندې موږ بحث کړی و، په دې ټولو باندې موږ تفصیلي بحث کړی، خو ستاسو کتاب اخر کې یو عنوان شانتې ورکړی دی چې د دوی رول او کردار زموږ ستاسو په ژوند کې. پروټین چې کوم دی زموږ ستاسو د سټرکچر چې کوم دی جوړښت، د هډوکې، د مسل چې کوم دي، عضلات، د ویښتانو، د پوستکي، د کیراټین، دا ټول کیراټین پروټین دی. دا هډوکه صحیح ده، د حیواناتو شومان شو. نو دا ټول چې کوم دي دا پروټین دی. زموږ ستاسو د سټرکچر چې کوم دی او د جوړښت دا موږ پروټین راکړی دی. دغسې دا پروټینونه چې کوم دي که چاته موږ تاسو ته بیا کاربوهایډریټ او دغسې لیپټ هغه میلاو نه شي، هغې نه موږ تاسو ته انرژي را نه شي، بیا چې کوم دی دا پروټینونه خپله ماتېږي، هغې ته ډي امینیشن وایي. په هغې به هم بیا د خیره بحث وکړو. پروټین، وایټامن او منرال په دې ټولو باندې موږ خبره کړې وه. ډي ان اې او ار ان اې نیوکلیک اسیډ دي، هستوي تیزابونه دي او ارثي خصوصیات چې کوم دی ساتي او انتقالوي. موږ تاسو لپاره پروټین جوړوي. صحیح ده. نو دا چې کوم زموږ ستاسو د نیوکلیک اسیډ باره کې خبره وه، نن موږ تاسو په دې بحث وکړو. See you soon inshallah in next lecture. په الله پناه سپارم.